أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا صدق الله العظيم. دغه آیت مبارکه کې د دور جاهلیت د زمانه یو رسم ول رد کړي. څه دور جاهلیت کې د مشرکین مکه او د عربو د طریقه بوا صدوب دغه میدان عرفات نه کله لاړل مزدلفه ته او میدان عرفات نه لاړل مینا ته نو بیا به دوی مینا میدان کې را جام شولو او د خپل پلارانو نیکونو کارنامې به بیانولې. یعنی زما پلار دا توره کړي د سه بهادر و دومره خلک مړه کړي او دومره علاقې فتح کړي وي او اندرنګ دومره سخی و دوره خیراتونه به کولو د حاجیانو خدمتونه به کولو او سبیلونه به لګولو. نو دا نمونه کیسې به کولې. نو الله تعالی دغه ځای کې فرمایي څرنګه تاسو د خپل پلارانو نیکونو ذکر کوو او فخریه انداز سره کوو نو اندرنګ تاسو د الله تعالی ذکر هم کوو بلکې د الله تعالی ذکر خو دینا زیات پکاره دی. فاذا قضیتم پس کله تاسو قضیتم معنا ادیتم سکله تاسو ادا کو قضیتم قضا د عام اصولیانو په نس باندې دا په ادا کې مجاز دی اور په قضا کې اصل دی. او یو غټ امام د اصول ولا امام فخر الاسلام رحمت الله علیه هغه فرمایي چې دغه قضا د ادا او قضا دواړو کې حقیقت دی. ځکه قرآن مجید کې نور ځایونو کې هم دغه ټکي مستعمل دی او په معنا د ادا دی. نو فاذا قضیتم فاذا ادیتم مناسککم مناسک ته حج څکله تاسو ادا کو نو فذكروا الله نو یاد کو تاسو الله تعالی فخرن یاد کو تاسو الله تعالی فخرن کا ذکرکم آباءکم پشانتی د ذکر د تاسو پلارانو خپل لرا فخرن. یعنی تاسو څرنګي ذکر د خپل آباو کو فخریه طریقې سره نو اندرنګ ذکر د الله هم کو. نو ذکر د خپل پلارانو نیکونو د عظمت ولا دا د انسان د طبیعت ولا تقاضا ده. انسان طبیعت دا تقاضا کوي چې زه د خپل پلار عظمت بیان کوم نو باید ذکر الله هم دا د انسان طبیعت ثانی وګرځي چې هغه د الله تعالی ذکر کوي. او د پتاید کې یو حدیث مبارکه ځان سره نوٹ کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تاسو کې یو تن تر اوره پوری مؤمن نشي کېدل. لا یؤمن احدکم حتى تر دې یکون هواه څه شي د هغه ول خواهشات هغه ول طبیعت تبعا تابع شي لما د هغه دین جئت به څه زره غلم هغه سره مارتک کړي یعنی د هغه طبیعت ثانی وګرځي. نو مؤمن هغه مؤمن دی چې د ټول عبادت ذکر الله وغیرہ وغیرہ دا د هغه طبیعت ثانی وګرځي. یعنی دا په عقیدت سره کوي او څکله عبادت دا په عقیدت سره ونشي ذکر الله په عقیدت سره ونشي نو دا بیا یو رسم دی. او څکله په عقیدت سره وشي نو د باندې نتیجه مرتبه کیږي. او څکله عقیدت سره ونشي نو زما خو به د فارغ شي خو نتیجه ور باندې نه مرتبه کیږي. خو شي په خبره. او د هغه ول مثال د قرض دی. لکه ته چانه قرض را واخلي هغه خو به ته ادا کوي او د دې ادا کولو یو طریقه چې هغه ته عقیدت سره ادا کی. یعنی هغه ته یو سي دغه قرض ساجي سه دغه پیسې واخله الله د تا په حال باندې رحم وکي د ډیر
یعنی دسی وخت کې ته زما په کار راغلی وي چې هغه وخت کې زما یوه سهاره هم نه وه او دغه پیسو زما ډیر کار چلولی دی په کار خدا و دې په ډبل پیسې ما درکړې وي خو بیا سود کې راځي خو بس دغه پیسې د خپلې واخله او څه تحفه هم ورته ورکړه نو اوس کله ته بیا ګوره د عقیدت سره ته د قرض ادا کو نو څه کله ته بیا کال بعد میاشتې بعد دی نه غواړې نو دا به درته سار سترګو باندې درکوي صحیح شوه څه واخله لکه ته د انسان بچې او څه کله دغه قرض دا ته هغه ته په عقیدت سره ادا نه کړي او په مخ ورته وولې اور سپکې سپورې مرته وي څه واخله مړه جو سونګو ته دروسته داسې تیریږي او داسې تیریږي یاره یو 10,000 روپۍ سوي څه دغه 10,000 ټکې درته په دماغو کې پوخ نو اوس قرض خو د ادا شو دوباره به درکې چې دوباره ورته ورغلی کنه نو بیا به ته په دواړو خو ګډي یی چاله راشه کنه راشه چیند ته پخې کوم بیا قرض هم درته درکم هغه تیر وخت په ویر نو دیو جنا دغه تشبیه څه کوم دی دا تبعا اور فخرا دی یعنی دغه ذکر د الله فخریا طریقې سره کوله کڅرنګ د خپل پلارانو نکونو دغه ذکر دا چې تاسو تبعی تقاضا د پلارانو نکونو ذکر نو دغه ذکر هم د تاسو طبیعت سنی وګرځي یعنی تاسو طبیعت تقاضا وګرځي سالا په ذکر مجبور او اشد ذکر او بمانه بل اشد ذکر او دغه اشد د حال مقدم دی ښا ذکرن د پاره ذکرن د ذل حال دی اوس د حال د خو توابعونه دی کنه او توابع د خروسته د مطبوع نه رسی یعنی ذل حال نه روسته رسی د دې مرتبه خو ذکرن نه روستوا او چې الله تعالی دغه اشد د حال د مقدم کړي د پاره د دفع د شوبه چې هغه شوبه د صفاتیت ولوا یعنی د سینوي چې دا ذکرن د پاره طبيعت صفت واقع کی الله تعالی د حال واقع کول غواړي اور حال کې ډیره یو خسته معنا پرتا دي ذکرن اشد یعنی ذکرن په حال کون دغه ذکر کې اشد چې دا ډیر سخت وي دا ډیر زیات وي یعنی د پلارانو نیکونو ذکر به څه ذکر وي د الله ذکر دینه ډیر پکار دی یعنی په درجه اول کې دا د الله ذکر پکار دی ومن الناس پس بازي د خلقنا او دغه مخ کې د حج ولا بیان وشو اوس انواع د حجیانو بیانېږي چې حجیانو کې به تاسو ته دوا قسمه خلق به رسیخه او دریم قسم ورنه ضمنن معلومیږي یو قسم حجی هغه دی چې هغه طالب د دنیاوی فقط یو قسم حجی هغه دی چې هغه طالب د دنیا او آخرت دواړو وي او یو قسم حجی هغه دی چې هغه طالب د آخرت وي فقط نو طالب د آخرت فقط دا اعلی درجه حج دی اور طالب د دنیا او آخرت دواړو دا مرتبه د جواز دی دنیا مله نه وختل شي آخرت هم غواړي او طالب د دنیا فقط دا عند الله مضمون دی صحیح شو د درې قسمه فمن الناس پس بازي د خلقنا من هغه دی یقول چې هغه یی ربنا ای زمونږ رب آتنا راکی مونږ فی الدنیا په دنیا کې څه شی راکی مفعول محذوف دی نو د انسان طبیعت ذکر کړی دی ښا انسان طبیعت په یو شی باندې اکتفا نه کوي لکه څنګه چې دوا کسانو کنه روانو نو یو ملګری د بل ته یې چیرې څومره خوند به کړو چې دغه دوا کلی دی کنه دا یو کله زماوي او دغه کله دستاوي د بل ورته چې مانه ورکشه د دواړه کلی زماوي تا ورکی یو نه خوان به دسي کړو نو انسان طبیعت دا دی کنه چې بس میم زرما ټول دماوي نو دی وجنه تعبیر وته دارو بس الله مفعول اند سي حذف کړی دی چې ته په یو شی باندې اکتفا نه کوي چې بس ماته یو گاډه راکې چې یو گاډه وی کنه به دویم غواړي یو بنگلای به دویم غواړي یو خځوي کنه به دویم غواړي بس خو تاسو یوې خځې ارمانی وګنه خو د یو مڅ وکه به دویم پسې سارو نو فی الدنیا آتنا راکی مونتا فی الدنیا په دنیا کې څه شی جميع ما فی الدنیا ټول هغه څه هغه په دنیا کې دي ټول ما تراکی وما له نشته دې د پاره ای لیس له نشته دې د پاره فی الاخرته په اخرت کې من خلاقین صبرخه ولی برخه نشته پورا برخه ورته ور کوي د عذاب د جهنم نو من خلاقین من نصیب مبارکین
ومنهم اور بعضې د دوی نه بیا د دې یو بل تعبیر هم لګولی شي چې دا غواړي دنیا نو فیعطوا فی الدنیا ورکولی به شي دې ته په دنیا کې وما له فی الاخرة من خلاق دنیا به ورکولی شي ومنهم اور بعضې د دوی نه من هغه دی یقولو چې هغه یی ربنا ای زمونږ ربه آتنا راکې مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې څه شی راکې حسنتن حیاتن حسنتن ژوند خیستا وفی الاخرت اور په آخرت کې حسنتن ژوند خیستا دغه دې کې مفعول ذکر کړی دی ها خو دغه دې کې مولوی صاحب سوچ وکړي حسنتن حسنتن د دواړه نکیری اور قاعده ضابطه دا دي چې کله نکیره سره راشي یعنی د نکیره اعاده نکیره سره وشي نو بیا غیریت پیدا کوي غیریت نو د ژوند د دنیا ولا حسنه د ځان ته حسنه دي اور آخرت ولا حسنه د ځان ته حسنه دي خاجي وقنا عذاب النار اور بچ کی مونږه د جهنم عذاب نه مولوی صاحب د دې کې حضرت علی رضی الله تعالی عنهم مختلف مصداقات بیان کړي دي د حسنه فی الدنیا اور حسنه فی الاخره نو لیکو ځان سره اول مصداق اول توجیه اول تفسیر دا ربنا ای زمونږ ربا آتنا راکی مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتن فراخ کور رتا راکی وفی الاخرت اور په آخرت کې حسنتن جنت راکی وقنا عذاب النار اور بچ کی مونږه د جهنم عذاب نه یعنی د تنگ کور نه تنگ کور د ځان ته یو عذاب دی کنه تنگ کور کې به کاټ یو طرف ته کوي خبل طرف ته کوي بس کم دی پروت یو مقدې کې به پروت وي او بیا چې ستر اخترم راشي وزام وسدي یواش پادر باندې به پورا تیر کی او نو بیا د څه څملینو کې دي شي غولم پتاو کی ځکه چې ځای نشته نو تنگ کور د یو لوی عذاب دی فراخ کور د الله لوی نعمت دی نو را کی مونږ ته فراخ کور په دنیا کې آخرت کې رته جنت راکې اور تنگ کور نه مونږه اوسه اور دویمه توجیه دویم مصداق ربنا ای زمونږ رب آتنا راکی مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتن صالح اولاد نیک اولاد رته راکی وفی الاخرت اور په آخرت کې حسنتن صالح خادمان رته راکی ویطوف علیہم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون وفی الاخرت حسنہ صالح خادمان وقنا عذاب النار اور بچ کی مونږه د جهنم عذاب نه یعنی د نافرمانه اولاد نه نافرمانه اولاد د خالص دوزخ ته خالص جهنم دی کور کې بناس وي دروازه بوټه کیږي یاره د تاسو نه دي نن بیا زمونږه چرګه پټه کړی یاره تاسو نن بیا زمونږه باغ ته راوړیدل او امروتي شو کوي الوچی مندتی شو کو یا یو خط تاسو وینا تام شو به زمونږ زوی والے دي سیکلی ورته مات کړی دی ټوپی ورنه تختولې دي سبق ورنه قرآن مجید پټ کړی دی نو به پورا نخری دی بس روزانه د ګیلی دی دا واورن خالص عذاب دی کنه نو نافرمانه اولاد نه مونږه بچ کی ربنا دریما توجیه ای زمونږ رب آتینا راکی مونږ ته فی دنیا په دنیا کې حسنتن تابعدار بیبی تابعدار بیبی دا الله لوی نعمت دی الله دی تاسو ته درکې وفی الاخرت اور په آخرت کې حسنتن حررت راکی الله دی مونږ ټول ته راکی حسنتن په آخرت کې حر وقنا اور بچ کی مونږه عذاب النار ناکار بیبینا نافرمانه بیبی دام یو خالص دوزخ ته سلبی بوننه شیخ است پورا لانجاوی اور فرمان بردار بیبی بس فرمان بردار بیبی هغه ته یی کنه چې هغه د خاوند په تقاضا باندې کوي یاره دغه وخت کې زما خاوند تقاضا څه شي دی یاره دغه وخت کې زما دغه خاوند دغه رنگ بدل لیکنه دی چې او ته طبيعت شي چې او ته اگر کا د یری څه یل نشي ښه دغه ټول بیا ورته سي مړ یو خدانه تام شو هر وخت شربات بل کار د نشته نه بدت پوي شي چیرې دا واخله چې یاره دا واخله شربات یاره دا واخله کپڑے استری کپڑے نو دا خون په تقاضا باندې پويږي تابعدار بیبي او نافرمانه بیبي د خالص دوزخ دی او دغه د کې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یو حکایت مفسرین نقل کړي چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حضرت فاطمه رضی الله عنها پوښتنه وکړه چې جنت کې به زما ګوانډیا څوک
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې هغه پلنکی خزانه ده هغه به د تګ غونډیاوي. نو حضرت فاطمه رضی الله عنها تجسس پیدا شو چې رسي ګورم د دې د څه اعمال دي چې دا به جنت کې زما غونډیاوي. نو لاړه د هغه کور ته نو ګوري دغه کور جایزه خلی او د دې خدي جایزه خلی چې زه د اعمال ګورم څه کوي څه نه کوي. نو کور کې ګوري تیار او ټیم پرتا دي او ورسره وړم پرته دي. ونه پښتنه کوي چې یاره دغه تیار روټیم پرتا دی او دغه وړل انده هم پرته دي دا ولې دي کې څه ماجرا دی. نو هغه ورته چې زما خون اوس مزدوري نه روان دي. نو هغه ستړی ستومان وي کچرتا هغه ستړی وي او خوراک کی بیړه کوونی وي آرامي کوونی وي نو بد دغه تیار روټی دا به ورته مخته کم وبخوري. او کچرتا بیا په دماوي او تازه روټی ولا طلب کوي تقاضا کوي نو بس دغه وړه تیار لند دي تازه روټی به ورته پخا کم. او بیا یې چې ما د کور کې ولیدل مختلفو ځایونو کې لخت پرتی دي. دغه ځای کې لخته دغه ځای کې لخته دغه ځای کې لخته دغه ځای کې لخته. نو چې زه حیران شوم نه تاسو کو چې دا خو صحیح خو دغه لختي ولی پرتی. نو دا ورته یې چې دغه لختي ماده د پرای خي زما خوان مزدورکار سړی دی هغه به شغل مزدوري نه راشي او مزدورکار سړی وي خامخا کله کله دماغ ګرم وي کنه ستړی ستومان وي نو هغه راشي خچرته غوساوي څوي او زی په طبيعت باندې بیا خار نشم او هغه موال غواړي او په لخت باندې وال غواړي. نو هغه څه کم ځای کې ولاړ وي دغه لخت رخصتو کې هغه ته تکلیف نه وي. هغه بیا لخت پسې ګرځي نو خوند ته به تکلیف میلاو شي نو کم ځای کې وی لخت راواخلي او ما به وਹੀ. اوس حالان کې د سي فرمانبردار بیبي د چوک په لخت باندې نه وਹੀ صحیح شو خدا د دې کمال تابعداري د څخون ته ادنا درجه تکلیف هم نه ورګي. نو فاطمه رضی الله عنها فرمایل چې بالکل د دې ول دغه اعمال دغه تابعداري د خوند دا زما د غونډي توب ولا صدا حقداري ګرځیدل دغه اعمالو د واجب. اولئک دغه کسان اولئک اسم اشاره دا خو یا صرف قریب ده دي ومنهم من یقول ربنا اتنا فی الدنيا حسنه دغه خلقو ته. نو دا کسان لهم دوی د پاره نصیب برخه مبارکه ده مما د هغنا کسبو ای عملو څه کم عملونه دوی کوي. او یا دغه اولئک سره اشاره دغه دواړو ته ده دغه دواړو فریقینو ته دغه کسان دي لهم دوی د پاره نصیب برخه ده مما د هغنا کسبو څه کم دوی کسب کوي. یعنی کم سړی دنیا آخرت د دواړو طلب کوي الله به دواړه ور کوي. کم سړی سره د آخرت ول طلبګار وي آخرت د دنیا طلبګار وي دنیا به ورته ور کوي آخرت کې د هغه څه برخه نشته. والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب کوون کړي. الله زر حساب کوون کړي مولوی صاحب دي کې دوه مفهوم دي. الله زر څنګه حساب کوون کړي. یو مفهوم د دی ولداده چې الله به حساب او کتاب زر زر کوي. یعنی الله به تاریخونه نه ور کوي ښا چالکه د تاوله فیصله به د پیر ورځ کوي د تاوله فیصله به ته منګل په ورځ راشه یاره تاوله فیصله پلنکی تاریخ باندې وکاو تاوله فیصله پلنکی میاشتې کې وکاو. تاریخونه مریخونه الله تعالی سره نشتا شړاک فړاک سره فیصله صحیح شو. روایتو کې رسی کنه نیمه ورځ کې یا نیمه ورځ نه هم مخکې د ټول عالم ولا فیصله بشي. جنتیان به جنت تلاړ شي جهنميان به جهنم تلاړ شي بس میدان حشر ختم. فیصله د ټول مخلوق ولا اولین او اخرین ولا ټول ولا فیصله بشي. یو مفهوم والله سریع الحساب ولا دار. دویم مفهوم داري چې الله زر حساب کوون کړي معنا دغه حساب ولا ورځ د زر روانه دي زر روانه دي. او سوال د پیدويږي چې دغه آیت مبارکه چې کله نازل شوه نو تقریبا 1400 کاله خو وشو 1400 کاله په خلیه دي نو د څنګه زر حساب کوون کړي. نو هغه جواب ته دا وکي چې کل آت فهو قریب هر رتلون کې شی هغه ته قریب نه یلی شي. کم کار تیر شو کم ورځ تیر شو کم شی تیر شو هغه تیر شو کم را روان دي بس هغه نګدو دي. لکه ګوره اوستر اختر تیر شو کنه یاره راتلون کې ستل اختر کله رچی یاره یو کال لور کې ښا یو کال او څه کله بیا راشي کنه یاره د سزراو سره ور باندې کوی نشو. نو اندرنګي د قیامت ورځ اندرنګي میدان محشر ته حساب او کتاب ته یاره د خود سزر راغله کل آت فهو قریب. واذكر الله في ايام معدودات دا هم حج سره متعلق حکم دی ښا حج ولا بیان حج سره متعلق. حج سره متعلق دا د صدقه رمی د جمراتو د څومره ورځې دي دغه مسلې کې
افراط و تفرید شکار شیو خلق. بعض خلقو بدایلو بعد یوم النحر 3 ورځې رمی د جمراتو دا لازمه ده، یعنی دریم ورځ هم 13 ذی الحجه بعد یوم النحر دریم ورځ دا لازمه ده. چا دغه رمی و نکړله هغه حج ناقص شو، حج و نشورو. اور بعض ور کې دغه قول بکول صدقه دریمي ورځي رمی دا اړوساره شتانه دا حرامه دي. او چا صدقه رمی د جمرات دریمي ورځي وکړله هغه ارتکاب د حرام وکړو، هغه په دې باندې ګناهګار دی. نو ګوره افراط او تفرید شکار شي. نو قرآن مجید اسلام شریعت معتدل مذهب بیان کو. هغه معتدل مذهب دا چې دریمي ورځي رمی د جمرات بعد یوم النحر دا نه حرام دي، سپکولو باندې ته مرتکب د حرام شوي، ګناهګار شوي، اور نه دا واجبه لازمه فرض دي چې دې په نه کولو باندې ته حج ناقص شو، حج دونه شو، بلکې څه شي دی دا یو استحبابي حکم دی. خود کو نو ثواب به درته ملاوي شي، کود نه ک نو ګناهګار ور باندې نه. کود کو نو ثواب زیات دی، استحبابي حکم دی. ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دریم ذی الحجه یعنی دریم ورځ رمی د جمراتو کړی دی. پوښوي واذکر الله، یاد کو تاسو الله، ذکر وکړه د الله برمی الجمرات، یعنی دغه ذکر د الله پر رمی د جمرات سره. یعنی کله تاسو رمی د جمرات کو کنه نو الته کې غب شپ ما لګاو، بلکې الله یدو الله اکبر الله اکبر الله اکبر دایو فی ایام معدودات، پورزو معدودات شمیر کړلی شوی. دغه شمیر کړلی شوی ورځي یعنی فی الایام الثلاثه بعد یوم النحر، روسته د ایام ثلاثه یعنی په ایام ثلاثاو کې روسته د یوم النحر نه یعنی 10 الحجه نه روسته. او د کم ورځي وهي 11 والثاني عشر والثالث عشر 13 ذی الحجه پورې. د دې کې یو سوال پیدا ویږي، ایام د جمع د یوم دی، معدودات د جمع د معدودتون دی، موصوف صفت دی، نو په مینس کې مطابقت را نغلو د تذکیر او د تانیث. نو هغه جواب داده چې معدودات د جمع د معدودتون نه دی بلکې دا جمع د معدودون دی. صحیح شو؟ اور بیا الف اور تا راغلي دي، نو دا په صفت کې الف اور تا سره جمع کول شي. الف اور تا د په صفت کې جمع کول شي، دا جایز دي. فی ایام معدودات. فمن تعجل، پس هغه څوک چې هغه تلوار وکړلو، بیړی وکړله، برمی الجمرات، فمن تعجل برمی الجمرات فی یومین، په 2 ورځو کې. په 2 ورځو کې څه معنا؟ یعنی بعد یوم النحر 11 والثاني عشر، 11 ذی الحجه اور 12 ذی الحجه. نو فلا اثم علی، نو دی باندې هیڅ ګناه نشته. ولی نشته؟ ځکه دا تاریخ ته واجب خو نه دی کنه، ترک ته واجب خو نه دی کنه، نو به څه ګناه دی ور باندې. ومن تاخر، اور هغه څوک چې هغه تاخر وکړلو، تاخیری وکړلو، لیټ شولو، فلا اثم علیه، نو دی باندې څه ګناه نشته. ولی نشته؟ ځکه چې ارتکاب د حرام خو نه دی کړی کنه. فلا اثم علیه لمن اتقى، د دې کې مقدر رو بسو لمن اتقى یعنی ذالک الحکم، دغه حکم د تاخر، دغه حکم د تاخر یعنی لیټ کولو ولا لمن د هغه چا د پاره دی اتقا چې هغه زیات تقوا حاصلون کوي. ځکه د حکم استحبابي دی کنه، نو کوم یو سړی زیات تقوا حاصلای نو هغه دریم دیر لسم د ذل حجه باندې هم هغه وسریږي. او یا دغه لمن اتقا د مجموعي د پاره یعنی ذالک اشاره اسم اشاره او بس مشار الیه د دواړه مجموعه یعنی ذالک دغه دواړه شیزونه یعنی تعجیل کول یعنی 2 ورځې باندې اکتفا کول او یا دریم ورځ ته وسریدل. لمن دا هغه چا د پاره دی اتقا چې هغه متقی وي، هغه الله نه یریږي، یعنی هغه دغه اعتدال ولا مذهب دی کنه، افراط او تفریط ولا خدای خبره نه دی. نو اعتدال ولا قصد پره دغه حکم دی. اور کم یو سړی چې هغه متشدد وي نو هغه به د افراط او تفریط شکار وي. پویګو خنه پویګو مونږ سه واتقوا الله، اور او یریګو الله تعالی وعلموا پوشو انکم بشکتاسو الیه خاص دغه الله طرف ته تحشرون جمع کوله بشو. ومن الناس من يعجبك، ومن الناس دغه مخک سره یو ربط خدا دی
څه مخکې من الناس او د دې کې من الناس یو علمی ربط هغه داده څګورا مخکې د جهاد فی سبیل الله بیان او بیا انفاق فی سبیل الله بیا د جهاد بیان نه بیا د حج ولا بیان او به طور معالجه به طور علاج او د بعد بیا د جهاد ولا خبره روان دي کتب علیکم القتال نو دغه ځکه الله تعالی موجب د قتال بیانوي موجب د قتال څنګه بیانوي څګورا بعض خلک دغه ځمکه په مخ باندې معاشري کې دسي موجود وي چې هغه مفسدين وي هغه فساد خوري نو دغه مفسدين ولا ازاله وکوخه او دغه ازاله څه شي سره کیږي جهاد فی سبیل الله سره کیږي او دغه خلکو ولا مثال دا د فاسد عضو دی په بدن کې څکله بدن کې عضو فاسد شي نو د هغه اپریشن به کوي خنه کوي څکله یوي عضو ته کینسر ولګي ګوره ډاکټران هغه عضو کاټ کی کنه صدقه کینسر بیا نور وجود ته پرشنيږي یره د غوته ورنه کاټ کلا دونه مونږ او تاسو بچ سدي یره دغه خپا ورنه کاټ کا دغه لاس ورنه کاټ کا کنه وی دغه کینسر نور بدن کې بیا سرایت کوي نو اندرنګ دغه هم د پشانته د کینسر دی دغه مفسد څخه ختم نه کیږي نو د نور فساد خوري ختمي کلري کا سر ورنه قلم کا ومن الناس بعضی د خلقنا او دینه مراد دغه ناس نه مراد معهود ناس دي سدینا مراد اخنس ابن شریق دی اخنس ابن شریق غاټ کاف سره او یا یو لغت دی کې اخنس ابن شریق هم دی بروزن فاعل اخنس ابن شریق قاف سره دا هغه بدبخت کافر ومن الناس بعضی د خلقنا من هغه دی يعجبک څه هغه تعجب کی اچي تعالی را اي يفرحک خوشالۍ تعالی را څه شي خوشالۍ قوله خبر ده هغه یعنی ډېر خواږه خبرې کوي فی الحیات الدنیا په امور د ژوند د دنیا کې فی الحیات الدنیا په امور د ژوند د دنیا په باره کې یعنی دنیا متعلق څه کله ته د دی ولا خبرې واوري کنه نو دومره او خياري خبرې وکي یره دا کاروبار د سه او د سه او دغه جرګه به د سه کوي او دا فیصله به د سه کوي او پلان کې سره به د سه ملويږي چې تا به تعجب کې واچي چې یره څومره او خيار سره دی او څه کله د دین ولا معاملې راشي نو باز بیا بالکل صفر وي بالکل زیرو وي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله یعنی دا به دسی خبرې کی چې تا به تعجب کې اچي اور بیا به قسم خوري ويشهد الله اي ويحلف بالله قسم بخوري د الله په نوم باندې الا ما في قلبه یعنی په هغه څه باندې چې زړه د دې کې دي یعنی څه به یې د معنا اسنه لګي ښا چې دغه عبارت ور سره ونه لګاو یعنی دوه خدغه خبره کوي اول دا قسم په څه شي باندې خوري دا ولي کو چې والله انا احبک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدای قسم انا زتیم احبک تا سره محبت کوم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اور بیا نبی علیہ السلام ته ویلو قسمونه به خورم یعنی فیقول نقول ذلك سما دغه خبره کما وکا یا هغه دغه احبک ولا یا بل خبره نقول ذلك مونږه کما دا خبره وکا من اعماق قلوبنا من اعماق عمیق دا گہرائی ته من اعماق قلوبنا دا زمونږه د زړه د گہرائی ولا خبره ده یعنی دا زمونږه د زړه د ویخ ولا خبره ده دا مونږه د نڅ په سره په خله دا ویدارانیو صحیح بلکې زړه نه دا خبره کوم قسمونه به خوړلو وهو الد الخصام اور حال سره واو حالیه ده وهو اور په حال کون دغه من کې هوا څه دا الد الخصام دا سخت جګړلو دي اشد الخصومت ته اشد الخصومت الخصام یعنی دا مصدر دی مصدر خاصم یخاصم مخاصمتا وخصام خصام هم مصدر رسی صحیح دی نو دا مصدر دی اشد الخصومت یعنی دا ډیر سخت جګړلو دی بیا اور بل دا خصام دا جمع د خصمون ولا هم رزخا یعنی ګره سخت جګړو بیا به دسي تعبیر شيخه خصومت هم رسی اور اشد العداوت هم رو بسل شي عداوت یعنی عداوت کې دا ډیر سخت دی یعنی ګوره تا دا قسمونه د سخري کنه چې دا ټولو نه غټ محب دی او څه کله د دې حقیقت وګوري حقیقت نو د دې دشمنی ټولو د دشمنی کې هم ډیر سخت دی اور بل دا خصام د جمع د خصمون رځي خصم جمع یعنی بیا به د شي چې تا دشمنان خو ډیر دي کنه
دا دشمنان یو 15 دي 15 کې دغه سرکوز نه د ټولو نه سخت دی واسي په خلی قسمونه خو په خلی خوږی خبرې ده کوي او هو الد الخصام. واذا تولى اوس هغه بیانې عملی بیانې څګوره د دې خلی کمې خبرې دي قسمونه اور د دې نشندهی به تا ته به د دې ول عمل نه کیږي عمل به د دې ول تردید کوي عمل څه شه دي. واذا تولى واذا ادبر ومشى من عندك څکله دا شاکی تا اور لاړ شي من عندك استاد جانبنا تولى نو به څه شي کوي سعى في الارض ليفسد فيها یوا معنا دا تولى معنا ادبر صحیح شو مخ واړی اور بل تولى معنا صدا ولایت نشي ولایت نه نو بیا به د شي سوار والیا سکله دا وقدار شي کله وس ورسیږي کله مشر شي وسی ورسیدل نو بیا څه شي کوي سعى فی الارض کوشش کوي پزمکه کې لیفسد فیها فساد خور کی پزمکه کې ويهلك الحرث اور هلاک کی حرث فصل وهو الزرع څنګه فصل دی حرث معنا وهو الزرع یعنی کچرتا څه قسم فساد باندې ورسیدو بس فساد خوري اور اندرنګي کچرتا په پټیو باندې لاړو د مسلمانانو نو هغه ته تیلې ورته کوي اندرنګي کچرتا د بوسو بوساړې باندې لاړو نو هغه ته تیلې ورته کوي څه شی مخترع او غس وزي والنسل المواشيه یا نسل بل تعبیر د سیم لګول شو ای نسل الحيوانات نسل د حیواناتو باندې کچرتا دی وس ورسیدل نو دا بیا تختی اور دا بیا مړکې والله لا يحب الفساد نو دا فسادی دی فسادی د الله محبوب نشي کېدل والله الله تعالی لا يحب الفساد محبت نه کوي فساد سره دا فسادی دی. واذا قيل له اتق الله اوس کچرته یو مسلمان یو تبلیغی امیر سے دې ته نصیحت وکي ورته چې کین راشه واز نصیحت وکي ګوره خدای نه ویریږي دغه کار ما کوا نو دغه خبره سره د بیا غیرت واخلي د غرور او تکبر کې راشي بجای د دې چې هغه نصیحت په غوګونو باندې واوري عمل پنیت سره او ځان بدل کینا نه د نور غرور تکبر واخلي په خپل خبره باندې ټینګ ودرېږي. واذا قيل او تکل دغه بی غیرت ته ویل شي له اتق الله ته او یریګه الله تعالی نه اخذته العزه نو ونسدل را عزت معنا حمیت الجاهلیت هغه د جاهلیت ولا حمیت یعنی غرور اور تکبر یعنی دے باندې باعث وګرځيږي په دې باندې دغه غرور او تکبر په څه شي باندې باعث شي بل اسم په ګناه باندې یعنی دا په ګناه باندې ټینګ پاتې کی او دغه غیرت پاتې کی دغه غرور او تکبر پاتې کی نو بس فحسبه جهنم فکافیه جهنم پس کافی دي د پر جهنم جزاء یعنی د دسه خلق ولا اصلاح هغه جهنم نه علاوه بل ځای کې نه کیږي صحیح شو یعنی بعض خلک هغه په ډانډي پوهیږي په خبره نه پوهیږي نو دا به جهنم کې سام شي بیا ولا بئس المهاد اور ډیر ناکاره دی البهاد ای وهي جهنم ډیر ناکاره بشتاره دی څنګه جهنم دی مخصوص بالمدح مخصوص بالذم ده هم اکثر دینو کې محذوف وي نو دلته کې محذوف دی ای هيا ولا بئس المهاد هيا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء وبزدها تتبين الاشياء دا یو ضابطه ده کنه په ضد سره شیونه خو واضح کیږي نو مخکې د شقی اعلی ذکرو د دې نشندهی د دې وضاحت په ډیر خکله کیږي څکله تصعید اعلی او پیژني نو تصعید اعلی بیان کوي ومن الناس بعضی د خلقنا من هغه دي یشری نفسه مقدر رو بس بمال نفسه څنګه اخستلې وی ځان خپل بمال نفسه په خپل مال سره دغه نه مراد سعید اعلی صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ حضرت صہیب رومی رضی الله عنه څخه د هجرت کول نو راوتلو هجرت د پاره مشرکین مکه رچپیر شوراغلو ورته ته هجرت نشي کوله دغه صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ ورته یې چې ګوره ما مخ نه لری شو تاسو ته پته دي چې څنګه تیر اندازم زما څنګه نه خاله او دغه تیرونه ما سره پرته دي قسم په خدای یو د پتندي باندې ولم یو به بچ پاتې نشو او بیا ما باندې حمله کو رسول دغه تور را سره دي او تاسو ته زما د توري چلول خو معلوم دي یو رنه بچ نشو پاتې کیدل خدا دې چې دغه کار نه کوم مطالبه خو څه شي مطالبه نو دغه مشرکین مکه ورته ویلو چې ګوره ته خو د روم اوسیدونکې ته خو غریب سړی وي مکه مکرمه تراغلی دغه جیدادونه د جوړ کو مارکیټونه د جوړ کو دومره پیسې د وګټلې
نو دا پوه شو چې دا د پیسو وږي تګي دي، دو سره د پیسو اهمیت دی، د ایمان اهمیت نشته. نو ورته څخه کچته زه د مال او دولت ټول تاسو ته درکم، نو تاسو به زما د غلار خوشي کو، لار برته خالی کو. هغه ورته څه واخله، هر څه واخله، بس زه لاړم درنه. نو هجرت وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله واقعیا بیان کا، الله تعالی د دې په شان کې د آیتونو مبارکه نازل. ومن الناس بعضی د خلقنا من هغه دی یشری واخلی هغه نفسه نفس خپل بمال نفسه صد پر اخلی ابتغاء مرضات الله ای طلب رضا الله، د پاره د طلب کولو د رضامندی د الله. والله رؤوف بالعباد، الله تعالی شفقت کوونکی دی بالعباد په خپل بندگانو باندې. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، د دې آیت مبارکه مناسبت دی طریقې سره دی. ګوره مخکې انفاق فی سبیل الله بیان شو، جهاد بیان شو، اندرنګ دغه حج بیان شو، اندرنګ دینه مخکې د منځ ول حکم بیان شو. نو دا ټول د الله تعالی احکامات دي. دې کې به تاسو داسې نه کوو چې بعضې مانو او بعضې نه مانو، بعضو منل بعضو پرېږدول، دا د شیطان په نقش قدم باندې تلل دي. تاسو ته حکم دا دی چې تاسو پورا اسلام کې داخل شو، یو حکم نه به هم انکار نه کوو. نو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو ادخلوا داخل شو تاسو فی السلم فی دین الاسلام، په اسلام کې کافتن دا حال دی. ادخلوا کی جمع ضمیر نه په حال کون د تاسو کې چې پورا داخل شو، ای جميعا. ګور دی ولا یو څو توجیهات ته زبینوم ډایرکټ ښا وخت کام دی، ولیکو زر ښا او ډېر خسته توجیهات دي. کافتن جميعا، کافتن ظاهرا و باطنا، ظاهر کې هم څنګه د اسلام دوام کوي، باطنا هم د مسلمانان شو. کافتن حاضرا غائبا، حاضر کې تاسو ته اسلام تابعداران ځان شو کو، غائبا هم د قشانت شو. کافتن پورا کامل، یعنی سر نواخله ترخپو پورې پښتو. اندرنګ کافتن سر تا پا فارسی، سر تا پا. اندرنګ کافتن انګلیش کې A to Z داخل. عربی کې کافتن 100% داخل شو، 100%. اندرنګ حروف تهجی کې کافتن الف تا یا ورکې داخل شو. پوه شئ؟ ولا تتبعوا تابعداري ما کو تاسو خطوات شیطان، قدمونو د شیطان. مخکې تحقیق د تشو یعنی نقش قدم د شیطان. نقش قدم دې کې څه شه دی هغه ورسره ولیکو. بل تؤنا بأن تؤملوا بعض الاحکام، بأن تؤملوا بعض الاحکام وتهملوا بعضها. اهمال پر خودلو ته یي، اعمال کولو ته یي. اصول الششی ولا ضابطه مقویر شو. الاعمال اولا من الاهمال، امام صاحب ضابطه دی کنه. نو بأن تعملوا بعض الاحکام وتهملوا بعضها انه لكم عدو مبين، بشک دغه شیطان تاسو د پاره خکارا دشمن دی. فان زلقتم کچرتا او خو یولو تاسو، فان زللتم کچرتا او خو یدلو تاسو، من بعد ما رستد حقنا جاءتكم سرغلی دی تاسو ته البینات واضح احکامات، یعنی اسلام تاسو ته واضح احکامات درکړي دي، بیا تاسو خیر طرف ته لاړو. فمن ابتغى غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فاعلموا نپوش تاسو ان الله بشک الله تعالی عزیز غالب دی، قوی دی، زورور دی. لا يعجزه شيء، یو شی الله تعالی لرا عاجز کوله نشي. حکیم، الله تعالی حکمت ولدی، یعنی ماهر دی په عواقب باندې، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله. دا اوس تخویف دی په ترک ته قتال باندې. یاد سی ویا دا ربط ما کوڅه، دا ربط په ان شاء الله سل بنی اسرائیل سره بیا کو، خود دغه ما قبل سره اسانه طریقې سره ختم شي. ربط دا دی اردو کې ولیکو، لاتوں کی باتوں کی نہیں مانتے، لاتوں کی بوت یہی دغه بوتاړې ته، دغه مبارک چهره ته. لاتوں کی بوت څه کم مخ هغه د لاتو ولوي کنه، د خپو ولوي، نو باتوں کی نہیں مانتے، هغه په خبرو نه پويږي. هل ينظرون ما ينتظرون یا لا ينتظرون، دوی انتظار نه کوي الا ان مگر د خبره یاتيهم الله راشي دویتا الله تعالی، راشي دویتا الله تعالی ای عذاب الله، د الله عذاب ورترش فی ظلل فی قطعات من الغمام من السحاب، دورو په ټوکړو کې د الله عذاب ورترش. والملائکه ای ملائکه العذاب، وقضی الامر ای یقضى الامر باهلاکهم، یقضى الامر ماضی بمعنی مضارع،
یقضى الامر باهلاکهم والى الله ترجع الامور، خاص الله تعالی طرف ته واپس کیدل شي امور، ای تفوض الامور كلها، تفوض الامور كلها یعنی تفویض کیدل شي د تمام امور الله تعالی طرف ته. اور بلدا ان یاتیهم الله سره تک وکي الله تعالی دوی ته، یعنی دوی ذهن مطابق دوی ته انتظار کوي چې الله تعالی مونږ ته خپل راشي د غورو په ټوکړو کې، اور د وی چې دا پیغمبر د الله دی، والملائکه یا ملائکه راشي چې هغه وی چې دا پیغمبر دی، وقضی الامر بعض د دو خبره فیصله کړل شو چې دوی دغه مطالبه کوي، خره ته ګوره په سراش پیته ګوره، نو وقضی الامر باهلاکهم بس فیصله وکړل شو د دو اهلاک ولا چې دو الله یې چې مونږ ته د الله راشي دا ومنه، یا فرشتي د مونږ ته راشي چې دا پیغمبر ومنو کنه، تاسو ډیر مبارک خلک یو. وقضی الامر باهلاکهم والى الله ترجع